چې خدای پاک زمونږ په کور کې خوشحالي راولي او ستاسو په کور کې خوشحالي راولي. تا کې سړیتوب نو چې تاسو چې کوم را پلار درلې کوم به ته زموږ د خپل خبره وکړه. تاسو خبره به مو شي یو ته کېنه. نه دا باندې کېږي کوم به کاغه کېږي لکه ګوره خوب لکه خوب راکې کنه راکې نه پاسه ته چپ کړ یا بچی تکینا رومبه بوسه ستا خبره وکم چې دا ما خبره رومبه کې نو کوم د کور ته ویل شو غلی شي پلار نه به د دوی خبره کوي نه به د دوی کې رومبه به زما او زپه کې شوما دلې به مو کې او دلې به مو کې ولې زه داسې لپاره ناست چې بیا راته سویم نو خلک وي خور پې رابده شوي خور به ترې نه وکړه یا د کولاله نه خوري د کولاله نه خوري نو پلار دې ناست تاسو بیا کله خبرې کوي نو تروري اوس به جبړې نه ونی سم دا خلک به وي چې به په کور کې زنانه راونی وخو کې نه بس په سړیتوب باندې یې زویا سړیتوب کم دی تا لږ چپ شه دا خبرې موږ د مشران په مشران کو تاسو خبره به سمه شي کنه نو دغه شان راغلی وروره داروندار دې راغلی او زه هم راغلی ما چې تا سره کینو چې دا خبره ښکاره کړو بس خبره به ښکارو ان شاء الله او ما د خپل لو به تاسو له درکړه ده خدای نه خوشاله کوم تاسو کارو کوي چې تاسو د خپل لو زما د زوی له ورکوي دا خبره پکې کوي دا مست وایم داسې کار دی زیات تاسو به بیا هلته موږ کار راشه نو ستاسو خبره به هلته وکړو په دې ځای موږ خبره داسې نه شو کولی تا ته منظوره ده ما ته منظوره ده خو چې تاسو راشه نو هله منظوره ده رومبه کې دل په زمای ته چپ بیا سړی خور مې را باندې مخکې کېږي پوه شوې او به ورته سبا هغه خپله لور مخکې کوي نو جینۍ هم د ګوتو وځي ویم همدلته ورته جینۍ ښه وکړه وایم دلته ورسره خپله خبره ختموو د نازکې اورې هغې سره به هلته خپله رومبه به زما دا کېنه بیا کار به مو شي بیا درکړم دلته دا د پیټه کدو په شان مخکې وینې خو کېنه که نه چیچړی ځان ته یې کتلي دي ښځه به چپ کا دا خبره ګینې دلته ختمه کړو دلته یې ختمه راځه نه کېنه تاسې چل دی که نه چې ما زمونږ په جینۍ سلا ده صحیح ده موږ به تاسو له خپلې جینۍ درکړو تاسو موږ له خپله تا په سلا ده زما په سلا ده سره نه ده ولې زه پکې څه کوم زما به پکې څه کېږي ته ما ته ده ووایه که نه چې دا ستا پلار دی او که ته د پلار دا زما پلار دی خو بس یاره ترور یې مړس لګیا داسې کار دی یو زما خو شل لوریانې نه دي هلته یو لور مې ده هم یې ستا د ورور ته ښه وکړله او ستاسو خور ده هغه تاسو موږ ته ښه وکړله ګوره مشره زره زه یو خبره کوم دا پښتونستان دی په دې پوهېږي څه پنجاب نه دی چې کله رښتې له دوباره راځي که نه داسې خبرې له نو دا زوی دې کم از کم د ځان سره مه راوله دا دې هم د ځان سره روان نو کړی کور کې څوک نو داخلي پخلي هم څوک نو ده وی بابا زه هم در سره ځم نو دا مې را روان خیر ده خوشحالۍ مو کړه دا کاکا د نه راتلم خو دوی په ټول راوتم او دا سپینې جامې ما ټولې که نه دا مې پلار کپنونه ډېر راپټ کړي هغې نه مې دا نه دوړي کېنه دې خوا څه ماته وې ته کېنه ما ویم دا د کپن نه دي کېنه وروره کېنه خیر ده دلالان جوړ کړي دي دا هغه لکه سړی چې ټکټر خرڅوي دوه داسې لاړ شي وایي په دې به یې وایي دوه دې طرف ته لاړ شي او دې خو وګوره ګورې زما پکې څه چل وکړه ګینې نه رانه تا دا واده وکړو او نه دې رانه دې خور واده وکړو صفا خبرې درته ته زما په دې رشته خوشحاله ستا په دې رشته زه دومره خفه یم که نه دا خو دې تباه په سر باندې ونیوه سر یې خالي دی یو دلته کېنه دلته کېنه مالا ما ته وایي ستا په دې رشته وایي زه اوس خفه یم ولا دا ورور دی نه ته مشر یم که ته مشري دا د زیارت د ګټې په شان سر دې نیولی دی دوی خو خپلو کې اتفاق نه راځي نو موږ ستا دا کار وکړو نو د دوی کار مو چې اوس په خپلو کې نښتي نو څه وکړو یو کس پکې شانه خو دا کړی شته خو نه نه ما نه دي دا د وګړو دا رشته مینه درکو تا پیښ وي یو وینډو بټ خیره نن واري دي دې پکې نه کړ دا ته څه کار کوې ته دا کاري خو کې د خپل ګروانه باندې بوده دا کارونه دا کوم دا کاروبار کومه دا کاری کې یا نور خبره راونیسه بیرته په دا کار لا مشر سره خبرو دا د میلې ګڼ کپ هم ناته ولې راوستې خپله خبرو چې نه کوسله جګړې کې غابل او چې خاپیرک راغلو هغه درله کوم که نه هغه زه نه کوم هغه خو د سره زه نه کوم هغې ته خو چې ما وکتل نو ما له الټۍ رالې زه نه کوم خابل او زما باندې به کوته نه وي دا دروندار ده ته په کومه ښځه کې ته خو چې په لاره باندې ښځه ځي نو وایي دا زما ده او دا زما ده او پلانې ته په څو ښځې کې تاول ما ته ده ووایه کو تاسو چا په خره بنارسې واچوله تاسو هغه هم ښه هی شابسې که پخرم ده ته چا بناره هر ځوان دا خبرې کوي پېښې یو هم خوښېږي بل هم خو چې کله په پنجه کې ګیر شي دا ښځې بیا ټیک شي دی به ټیک شي ښه وه ته وکړه
بچی زه د پلار یم او تاسو مې زامن یو ښه ورته کوم خو تاسو خو لږ په قلا کې شرموی مې باقي که نه یو ته کېنه بیا کېنه باید شه کارو خو دا ټکارې کوي زما خو ډېره نابینه هغه ډاکټرې تعلیم کوي که نه نو تاسې جوکمار راته ښکارې ده ګاڼې جوک خو یې مخکې نه یې کړي ما ته خو چا وي ستا خوړکه چې وي لومبنۍ ټرېنینګ کړی ماشوم دی په کوناټي کې نو لګولې وه نه ما هغه غلطه ټوې وه ټرېنینګ هغوی کړي دونه ټرېنینګونه یې کړي دي صرف ما ماله به علاج هم کوي ټایم پټو نه ټیټن وي ډموالې ټمالې ته نو ټي سره مې کار کېنه بیتابانه کا که ډېر څه د باندې درته په ښکلې کېږي نه لورې خفه کېږم نو مورې خشته سړی به دې کړی نو اوس به زم خشته وم بس خیر د شکر الحمدلله زوی خو مې خشته دی که نه بل لور مې ښه ده خو بس ته پکې هغه نو په د زوی کو د خشتم دې سپې ما خلکه نه کوي مورې انشاءالله د حاجي صاحب خو رابطه نه وه شوې شوی مې ده ولې نو څه وایي چې څه ټیم به کوزېږم دویم لږ ساعت بعد ورپسې به وروسته او ورشه ورپسې او موږ ځو په هغه نور باندې راپورټ کوو راپورټ کوي آو. چې راپورټ له خلک داسې ډرسینګ کېږي ولې هغه تانهدار ته واجبېږي ځواني مرګ شي ویم ځانونه مې تیار کړي بیا به اخوا مو ورځو که نه چېرته هغه نورو کره برزونه نازکې دي که نه ډایرکټ ټاپه غورځوئ واو هلته برزو زه ورځم او هغې له غوږونه مږونه ډکوم چې دا خور مې دې قبیلې ده ګول دا راپورټ مضبوطو لږې خالي کړی پکې لږ درانو کې ګور په زوی راله سره مات کړه خپې ماله ماته کړې ګاله ډب تیز چلولي ویم بېغمه شه ویم ته داسې کار وکړه چې هغه پلار پسې دې ورشه لږ ساعت بعد هغه به په ایرپورټ کې راغلي ولاړ به یې دته ویم داسې خبره یم اصله که غلط شي نه داسې تور غونډې کې دې ته ګوره موږ خو ډېر په وخت باندې چلو که نه خو داسې لږ ورځه راځئ دا حاجي هسې غوسه ناک هم دي ګورې ښه ویم بېغمه شه خو یې اصله دې خیال وکړم دا راسره کوم دې چینی به داسې یم چې ګل خان راته پرېښې ده دا به ټوله سلا بیا یو ځای کړو دا چې زموږ ټیم مضبوط شي که نه بیا به ورسره ګورو ښه د هغه خو زړه نو بیمې ورکوه یم دقه لا تېرې په شرمونو شرمېږم چې مې ورکوه دا خو تا بیا رضا نه وې دا جوړ دې ځان ورکړی پوه شو په سترګو کې به اوس ګوتې در منډې ما ته څه پته وه چې دا چرمښکې به داسې خېږي او که ما ته پته وه که نه ما به ولې په 20 کاله کې هم نه ورکړې یم دا او دا خو د هغه پلار هم ووایي او نن دې لولې را خولې تړلې که څه وجه ده مال بس نیم تی خبر دقه شي زه دا پیشن دی نو زه څه ووایم نو ګور دا چې ښځې پاتې نه شي ښه راپورټ کې واسې ورته وې چې ګور داسې ټولو چاپه غورځولې وې زه هم پکې والیم هر څه یو کار به ورته وایم بېغمه شه او خو مورې ویمه ګل خان پکې زیات مه یادوه ولې ګل خان خو ما باندې سر مات کړی د لاس مات شه ګل خان پکې ولې مه یادوه سم دی کو ستا سر ماته تا به اوس ټیکه یې ښوده ویم د ګل خان دا داسې نغمې ملي نغمې دې ولې شروع کړي ما په دې پوهېږم دغه بلې باچا ولې دا ورکړې دې ماته اوس بس خواښه کړې ده حضرت ته هلته کې ورشه لږ ساعت او موږ ورځو دې راپورټ پسې ښه زه دا نظیر استاد بوزم ورشه استادونه راواله جوړ شو دې څه وایي دا به زما نه خلاص شي دا چرمښکې لاسونه یې مات شه د وجود هر اندام مې دړ کوي شګه پکې روزي لګه نو اوس پکې شګه نشته دی خدای پاکه چې دا پنسام ومږم چې سپین شي جینیان ته تنفس وکړي ولې خیر شاله کا ولې خیر خو دې که نه یو پلاره بس سپینه ګیره شوې مړ یې نه پېژني ژوندی نه پېژني لکه غویان نه تښتي خدایه پاکه خدمت وایه خدمت دا کریم په لانجه مړی غویي دی ته یو را روان کړی دی قلبه پکې ته ما ته د ووایي چې ستا په کور کې خالي ده او ته راغلی دلته قلبه کې به پټې کړي یا بچی چې ستاسو په شان زامن زه لرم که نه یو تک کار نه کوې نو دا زمینداري به څوک کوي دا غنم به څوک کړی اوس په دا ګلي څوک کوي دا کار خو تاسو نه یو یاره پلاره زه درته وایم ګوره داسې خبره ده په کور کې خالي ده نو چې ته په خپله پکې نه یې که نه نو باري سړی به موږ له څه راشي دونه داسې کار وکړه دا خلبه ملبه ختمه که بس دی هغه غویي معنې مې پیازې دې تې ویستې او پرېږدې که نه هغې څلور ډېره به پټېدې پو بس یې که مړه راځه تې او دا کار له الله پاک زناور را لېږلي دي او د نورو کارونه الله پاک شاولي را لېږلي دي بس دی زه دا نشم کولی زه دنه لاړم پلاره دغه خو دا پولي مولي پې لګي وه زه دنه لاړم نور نشم دې خوا راشه دو نظر به تختې نه نو دا کار زه چا ته پرېږدم هغه دې څلور پېنځه مزدوران لګیا دي هغې له به پیسې مرکوم او ته لکه دا ټولې د بازو لوی شوي یو وایي نه لاړې ته ما ته دا دا کار به څوک کوي نو چې ښځه دې داړاله وکړه که نه نو دا کار روزګار به هغه کوي
چې مال دې ښځه کړی وې نو ته به ما اوس کور کې په قلاره کېنولې او دا کارونه به ټول ما کولې ښه بچی له تادی نه به کار نه علي هغه تادي کولی یو او تا له به داسې خشته مزېداره ښځه وکړم چې دا ټوله دنیا به یاد ساتي او ته هم یاد ساتې یو یو زه وایم پلاره ماله مزېداره مه کوه خو هغه مه کوه بس زه په دې باندې خفه یم چې هغه هغه رانه ښځه ویني او کور شته هم نه پته نه ما خو ویل تا سره په پټي کې ما لیدلی هم نه دی یو هغه باندې تادي و حقه نه یو پته نه لګي چې اوس په څه کېږي یو خو دا کویدن له ځو که څه مسله ده اوس کېدل نه ځو زه وایم دغه هغه داړه مې کتو زه وایم کور ته راځه ګوره مېلمانه هم راځي او هغه ویل ته ځو هغه ځای ته ځو او تا خو لبره روانه کړې حاجي صاحب ته راشه لږ ماما ته په حواله کړه راشه حاجي صاحب لږ تیاره خانزاده ما ته داسې کار وکړه چې دا یو څو کیله پاتې دي دا پې ته ووهه او زموږ په کور کې څه خادي ده او نو د خیره به داسې خبر ده که له 70 روپۍ کېږي نو زما د پلار نه وی وایي ټیک ده دا والا دا سره 15 کیله پاتې دی دا به توک یو او زما د زوی کېدن دی یو زه بس ځم روان یم او وینا مو ته کوي راځي او یا راشه کنه یو کپ چای به مو سکو خدای مو خواږه کې کنه یو ها دا والا زه الله دې مرته یو او ما هم به پیسې درکم حق نه یو ها اوس وځو یو دا ته څه کار وکړه چې ته کور ته وځه په دې معنی او زه زما غداړه ګورم چې هغه هم ځان سره کو دا څه کار وکړو ابا چې کوم دی دغه د غسینه غاړه لیدل یو هل تکیب یو ځکه چې ما وخت یو نظر لیدل وو صحیح شو او د سیده کوته او هغه ځان ته بلاس نیول راولي او د قانون مطابق په راولي خو به د قانون مطابق راولم د شي خبره ده چې هغه د مانغه مسكين مارګلزي زه نه پای کې لاله ته کوړه ځه زه لا د خوشاله کو داسې ورځم کوته ولی اثری شوی ګوتې داسې کې څه چل دی تا ته ما ویلي چې د دې میراث هغه مقر اساسي یو پلاستیک کې پیچولی دی او ځان دې اخلاص کړی دی او ګرځې بار یا ښځې او زوی شپوره شوټې او ډمپک کوي بار ګرځي که نه نو هغه ته تا راخلو چېرته بېرته کړه چې یا سړی راشه یا زویه راشه خو بس ما پورې نښتې مړی نو تا پورې به زه کېنښلم چې ته د کور مشر یې پردۍ جینۍ هلته کې بندې چې یاره اورېږه چې زه زوی له واده کوېدن وکړم که نه د هغې دپاره خو بدې او د کور د ښې بدینې نو ما وی اساسي برانډر اساسي دې ته به زه پاره خېجمه ما وی چې د خبرو سره به دې سړي شي د کوېدن سره د غوښتو سره نو زه څه خبر یم چې هغه پکې نور هم لنګه کې خپې ورکړه نو زه څوک هغه کوېدن سره به یا سړی کېږي او یا نه زما تا سره شل کاله شو ته سړی نه شو نو هغه به څه سړی شي هغه هم ستا زوی دی که نه او چې ځوان ومه نو هلک وم او سړی ومه چې اوس لږ کمزوري شوم نو اوس نه راته سړی ښکارم او نه د سړي زوی نه کونډې په څادر کې پټه کې په کونډو دی هوالګي بیا بریښونه پې راځي او چې ټک ته ټکونه کې ته اوس ما نه څه له کول مې خورې ما ته مقصدي خبره وکړه څه له لګیا شو ریډیو یې راته ولګو څه له لګیا شو ولې ته کاکي یې ته پوهېږې نه چې هلته را جینۍ ورکړه راکړم کړې ده دا وګوره د خدای بنده زه ستا طرف کوم او دا ما پورې نښتې راوینرې را سفر وي را اساسي نو زه کم کار وکړم په دې ماتو هډوکو زه تاله څه وکړم پلاره ستا دا هډوکې خو ما روغ لیدلي دي خو چې کله د منقوطه پیدا کوې بټې وې هډوکې مې مات شو را روغ کړو نو هم خلک خو زوی یې زویه ډېر ورځې له غواړي چې دا زما له دمه راکړي زما دا ولې سپک شي نو ته خو نور هم ورپسې لاندې هغه رات پورې تېرې نښتې وي ته ولې لا ښځې کې نو دا باډله را جنګ جګړې ټوک ګوري خو ډاله ګورم که نه نو دا ښه نه ده چې ساګي دموي هغه هسې زه کوم بار ټاڼې او پولیس خو دغه کوم که نه دا راټوه پلاره ته ورته وګوره د کور نه خو ته یا د میرودین رنګ جوړ شوی دی صرف د ټرالۍ ضرورت دی ورته چې ورته یې ډکوو نو جوړېږي به نه دا د کور سال دی باد باران دی نه کله د کار روزګار هم درک نه لګي او دلته چې راشم نو خوره دی له پسه راوړم تاسو نه زیاتې شي که نه کار پرې وکړم درشه درنو پښتنو تورې سپلې ځان له خشتواله دا دې څه کچه سپلې غوښتي ته ما ته اول ده ووایه لاړمه نه مورې هغه پینلي کې په لاړو کوټو کې خرڅوي هغوی دا ټپلیټ کړي دا لاړمه یزویه نو دا مې په پاټلۍ واغېستې وای به دونه پیسې لګوم نو په دې به تاله څه وکړم کوېدن لا ای پلاره هغه ټول قصب ډکې اوس هم دی اوس هم دی هماغه ټوټونو کې ګټې کړه په موږ دې تعلیم ونه کړو نو ته ورته وګوره ته مخکې ټاپ ټوټونه کې په دغه یو جینۍ ده چې به ډاکټر ټي او بل به وکړي نو ټپې نه ته خو به یا د ګل په میله کې ګرځې مداریانو ته ولاړې که نه چې دې مار سینګه ګډئ صحیح ده که نه او یا د ګیس پوڼې سینګه ورکوي تا خو روزانه ګیسي که نه یا به په پاټلۍ ګرځي نه مې دلبري نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه
بابا ګوره زما د روټ پیدل نه خامخا راځي انشاءالله او بیان به پکې د خیره ټول خلی ته وینا انشاءالله او تاسو سپیشل وینا ده انشاءالله خو ګوره او دغه دې دې شي دا کټم نه وعده لوالي په دې غم نه بل خلاص کو غم مت کنه ايش وبيك لا ولا ها خبرو کا سره ساغه ماما یو من درې کې پکې نو یا به شوږي ولې دې له بده خیر خامه خره ان شاء الله اله کجاله اے زما ما ځکه ما خدي دې کنه سره و ما کنه لا ولې ما ايش ته دیخوا دې ته دې طرف ته ايش ده اللي دا څه کې پکا خرخته دا څه کې دا واخونه پښه پاکي دا څه کې حکم ته ملي نه نو دا ولې پاکي بد دا خو مردار دي سړي دې ته نو نه خسته کیږي راځه هلته دې پکور کې کوئی دن خبره شروع ده نو به دې ویل خزه او خزه چې د لموکړه نو څه کنه خور کې دیاړي میاړي کې چوری شه دا څه کې مونږ نیم شروع کو وای زمونه مخکې نه مونږ کوم دا سوالات تشکر کوم شکر الحمدلله دینه مال راکړه صلات تشکر کې صلات تشکر ته نه وایي صلات حاجت ته وایي او صلات حاجت مونږ چې کې کنه نو پاودس کې به وځ کېږي ما ته پته ده تا خو پاودس کې نشو وځ کېږي انا وای دا ته پاودس وځ کېږم نه نو تاسو خوللې دي بیګا دې څه خوللې ولا تاسو ما خو یو کاسه چې کوم لري خوللې دي بس لري دې خوللې دې به قصه تا نه پاتې ده مړه ولی مطلب دې سره ما ته پته ده سنجي بدن روانيږي برستان کې دې ستاره نه کېږي یو خدای فضول خبره کې کنه مزار انسان د مال د کویدنې دفاع کوي چې ګوستاد خولې ته وګوره نو زه په خپم کنه خپګېږم مزه ماروري په یو لړمون کې دراسلتي والی خو خپم ده معنی ها او په دې باندې خفه لکه زما کویدن ده چې ستا کویدن نه نو په دې خپم په کار وسی زه په دې یعنی ما چې ستا د اتی عمر داړي دي ها ستا نصیب کې خزشته او زما وګوره څونه سمارټ تا نه خو خسته مړه مالې څوک نه راکړي قاسم ستا دې قسمت ته لوانه خري لوانه خري باندې بوتال دی نیولې چې زما دې قبول کړم او دې خوښم شوم او جنین دا आवाज وکړو چې دې بغیر بل نه کوم دا قسمت دی دا واپس محمد استاد دې تعویذونه کړی دي ما تر سمایم نه خو دې ستاسو خلکو ته وایم دې تعویذونه کړی په تعویذونه باندې په کار و چې ما کړی وي او دا په دې غاخونه مو پاک راشه بل شي د خیم په غیمانه غاخونه پاک کوم شي دې خي بداسي شي کنه فين وشي بيخي دا علمه ته په خپل یعنی تراشه دي دغه ماما ته ویل مې کوي دنه لبرازي کوم غلط کار نیونه کوم ریاض او سره لمه ګلزاده نه ګوري دا خان جانی ګوره کوم دی او زه رواني سره د بچو نه ما وته ویل یوازې به ترازي جی ګوره ګوتو کیوړي نه دا مې وته ویل ویل خیر دې مړ څه بچل مې بيزان نه و سمو ته کوي دنه وې من تراشه زړه یو شي خیم د شکار بو کې تکینا د شکار بو کې د دې نوم نه معلوم نه سوتا نه سوتا نو انګلیش کې دې څه وایي دې څه انګلیش کو سوتا نه دې ته وایي انټيبیوټیکو ها دا چې په غاښونو پسې ومږي نو د دې نه جراثیم ټول وځي غاښونه ځکه دې کې دا خصوصیت موجود دي خصوصیت دې کې خو دین انګریزان نه دي خبرګینه دا انګریزانو د دې سارو دا ټول شوټ خپل مل ته وړي دا پسې لګوم چې پسې لګوم کې دوستا دا وګورم به زه نو زما غاښونه خو سپین دي دا پسې معمول دا ته په واسطه خلاص به زما پیدن پاتې کې ومګه دا کنه دا ومګه ته ګوره کوم چې غاښونه دې سپین نشو چې څه جوړه مې دي درکو زما غاښونه چې نه سپینه ته چې کنه زنه مردار غاښونه نه وین دی خلکو ته ریجکټ کی کنه خدای به دې کارو کوي غاښونه پسې نه مې دا صدر راځي خو کنه متبه واسي راځي خو دا چې ستا کار دی نه ته نه وړي ما سپری بدن کړی دا بس دا عادت مې مشرور دلې به خزمه کو دا وګوره دا پټي غمه مسره دا خو زوړه زو او زو دا بدن سره ویسو حالته به پټي ته واچي څه وګورې خلاص ویدا خلک مې نه نفرت دي علامات څه پای کوړه څه پته لګي دې خبره ته ما په خیر خپل مکمل کړل ولځه کیږي کنه مړه ځکه نه بس ځکه نه ته کوکه ته خلک پته مدي زدر زما دا مرداري داړي خدای ته رشتہ پاتې کی چې زما دا کار شي امورې به دا قټي پری د کنه دا ټکاري چې هغه خلک پر دي کنه
نو ما وی چې به دا کار ډډ کو کنه چې به وروړو کو نه روټه اده چې وخان بولا لالو ولې ته وزیر اعظم ما کار راځي دلته ما کار چې ته ولو خان لاله دا اوس نه موږ دا- په شان نسمن یو موږ هم نسمن یو هغه نه ډکم وټرې راکړه د اوس نه د وخانو خبرې چالو شوې ښځې داسې چل به دا به بس ته په کورونو کې نغارې وي او زه بس پیلني لوګې کوم لو به بدله را ته چپ کړه دا لک یو ملار بشه سموسې به راوړي صحیح ده او خشته راځي مزېدار غوندې مټۍ به راله راوړي را ډولې هرس بولې به راوړه ټیک ده بده ورلم د ډولې او د ټموټې یو راوړم دوه سره غفران کې کونه براواله راکه پیټې نه ولې وسار چې مې درکړې 1500 انا خو ته کې پینډو تا باندې خو یو ډبې ډکیږي را ډولې ولې ته ولا سوال ته کوې دن کې ګوټ کې خودل تراوی غیله بل مستیا کوو ته نه وای زبرشه ته ځه او بده وردم ښه زر راځه ښه ټیک ده زبرشه اے خزي دا خلک پریشان راځي نو ولې دا په دروغه راځي ها نو خدا ته پوس مې کو کنه هغوی دا خبره کړې وه چې ړومبی به مونږ کوېدن کوو ښه نو کېدای شي چې کوېدن نیټه هم کېږدي ها. که نه او او مونږ به م سره خبره اتره ختمو که نه دغه داسې خو نه خبره کېږي. نه دغه نه بالکل بس خدای دې په خیر راولي هر څه به الله وکړي مړه صحیح ده ها صحیح ده زه ورځم زه به د کور د هر څه راغونډ کړم هغه انګړ هم ستا پروت دی. او دغه را جارو کرا پاکه او داسې کار کوم ځکه نه چې زه حجرې ته ورځم هغوی سره به باري خلک وي باري څوک هم نشته هغوی دلته باري څوک دي د هغوی خاندان خو په بار دی او صرف یو هغه نازکه بی ها یو به یې پلاري ها او یا به ورسره هغه روري دا خو د کور خلک دی بې حجرې ته څه ضرورت دی صحیح ده دا ته ورشه ته راځه جارو کا صحیح ده خدایا پاکه دا اول خو مې د لور په عزت کې خپله کوره کې او بیا مې د دې زوی څه بندوبست وکړې نو خدای له به مې دا اول سپک شي یا ربه